امام نسائی یو خوږ او یو بهترین یو خوندور حدیث راوړی دی. والله هغه سړی چې واوري نو سړي دا زړه پرې خوشحاله شي. دومره بهترین حدیث دی او په دغه حدیث کې یو 15 کلمات راغلي دي. دغه 15 کلمات نبی صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د ورځې وایي یا د شپې وایي یا په میاشت کې یو ځل وایي او بیا دغه سړی په دغه ورځ باندې مړ شو یا په دغه شپه کې مړ شو یا په دغه میاشت کې مړ شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله رب العالمین به دا ټول ګناهونه معاف کړي. حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال چا چې ویل لا اله الا الله والله اکبر، یو دویم لا اله الا الله وحده، دریم لا اله الا الله ولا شريك له، څلورم لا اله الا الله له الملك وله الحمد، پنځم لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يعقدهن خمسا باصابعه. نبی صلی الله علیه وسلم دا 15 کلمات د په ګوتو باندې شمار کړل او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من قالهن فی یوم، څوک چې دا کلمات د ورځې وایي او لیلة یا په شپه کې وایي او فی شهر یا په میاشت کې وایي او ثم مات بیا د سړی مړ شو فی ذلک اليوم په دغه ورځ باندې مړ شو او فی تلک اللیله یا په دغه شپه کې مړ شو او فی ذلک الشهر یا په دغه میاشت کې مړ شو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ذنبه، الله رب العالمین به دته د ټول ګناهونه معاف کړي. څومره د خوشحالۍ کلمات دي، څومره بهترین کلمات دي چې زموږ او ستاسو د زمانو ګناهونه په الله رب العالمین معاف کوي. که په دغه ورځ بیا موږ مړ شو یا په دغه شپه کې الله موږ له مرګ راولي یا په دغه میاشت کې موږ له الله مرګ راولي، الله رب العالمین به زموږ او ستاسو ګناهونه ختم کړي او الله به معاف کړي.